دین محمد د 11 نفري کورنۍ سرپرست وړوکی زوی یې په یو هوټل کې د چای پلورونکي سره شاګرد دی. دا پر کور 2 لوڼې او یو زوی 0 او ګونګیان لري چې یو ژوندی غم او دروند بار دی. دا یو نو بیا د ژوند کولو مشکلات له حد اړوي او د کور د غړو نفقه په نهایت سخته برابروي. له یوې خوا بیکاري قیمتي، له بلې خوا د مور او پلار تر مخې د اولاد دا بد حالت هغه څه دي چې ژوند ورباندې نهایت سختېږي. راځئ چې د داسې بېوسو او دردمنو کورنیو خوشحالي پر ځان د دوی حق وګڼو. او د رمضان پر رسېدلو سره مو اجرونه او ثوابونه څو برابره کړو.